نو من او تاسو په دنیا کې چې کم نیک اعمال کوو من او تاسو دې د فار کوو چې من او تاسو د الله جل شانه د ثواب مستحق وګرځو الله جل شانه ته من محبوب شو او د دې په بدله کې من ته جنت راکړي ځکه محترم او جنت د نعمتونو زیاده جنت چې چاته ملاوي شي محترم او هغه د همیشه د فار کامیاب دی او جنت کې بیا محترم او همیشه د فار د راحت او د سکون ژوند دی د جنت ژوند او نعمتونه دا یو ډیره لویه بادشاهي ده ځکه الله جل شانه فرمایي واذا رايت ثم رايت نعيما وملكا كبيرا او کله چې ته هلته په جنت کې وګورې نو ته به یو ډیره لویه بادشاهي او یو ډیر لوی نعمت به وګورې دا ځکه چې د ادنا جنتی د فار په جنت کې د زرو کالو په اندازه باندې حکومت به ورکول کیږي او کوم فرښتې چې د سره وي هغه به هم د په اجازه باندې چلیږي الله پاک به د انسان د زړه هر خواهش پوره کوي د انسان د زړه هر تمنا به پوره کیږي د مسلم شریف حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې پتاسو کې د ادنا درجه والا جنتی مرتبه دادا چې الله جل شانه به جنتی ته فرمایي اے بندستا پزړه کې چې کوم خواهشات دي کوم تمناګانې دي هغه بیان کا نو دا بخپل رب ته فرمایي چې اے الله زما پزړه کې خو ډېر خواهشات دي الله جل شانه به ورته سره د علم فرمایي هل تمنیت آیت خپل ارزوګان بیان کړي دا به ورته جواب ورکړي چې او ما د خپل زړه ټول خواهشات ظاهر کړل نو الله جل شانه به ورته فرمایي فإن لك ما تمنيت ومثله معه بشک تا چې څه غوښتې دي هغه به تا ته درکړلی شي او د دې عمر به دوچند نور هم درکړلی شي د مسلم شریف او ترمذی شریف حدیث د محترم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې حضرت موسی علیه السلام د خپل رب نه تپوس وکړو ما ادنا اهل الجنه منزله په جنت کې به ادنا درجه والا کس څوک وي الله تبارک وتعالى ورته فرمایل دا به هغه کس چې کله ټول جنتیان جنت ته داخل شي دا کس براشي دته به ویل شي ادخل الجنه تام جنت ته داخل شه دا به عرض وکي اے ربا زه څنګه جنت ته داخل شم حالانکه ټول خلق خپلوانو زینو د تللی دي او هغه یې ولې دي دته به ویل شي آیا ته په دې باندې راضي چې تا ته د دنیا د بادشاهانو هم حکومت درکړل شي دا به عرض وکي رضیت ربي اے زما رب ز په دې باندې راضي یم الله تعالی به ورته فرمایي ساده فار د دنیا د بادشاهانو هم حکومت شو او د دې سره سره تا ته دومره اندازه نور حکومت هم میراو شو یعنی سوچند د حکومت باندې ته کوم دی هغه ورکړل شي دا سړی به بیا په پنځم ځل باندې عرض وکي رضیت ربي اے رب ز په دې باندې راضي یم الله جل شانه به ورته فرمایي دا هم ستاسو او د دې پلس چند نور هم زین ستاسو او دین پس تا د فار په جنت کې هر هغه سدي د کوم شي خیال چې ستا په زړه کې راځي او په کوم شي باندې چې ستا سترګې خوږيږي دا سړی به بیا عرض وکي رضیت ربي اے زما رب ز په دې باندې راضي یم چې کله د ادنا جنتی د فار دومره لوی نعمتونه دي محترمو نو تاسو وایئ چې د اعلی جنتی د فار به څومره نعمتونه وي عزتمن د ټولو نه ادنا جنتی به هغه وي چې د هغه سره به لزر خادمان وي او د هر یو خادم سره په پلاس کې دوه رکیبې ور سره وي او په هر رکیبې کې به مختلف قسم خوراک وي د چې د یوې نه خوراک کوي نو د بل خوراک به ورته مختلف معلومیږي دته په جنت کې محترم نه د او د سماعتي ضرورت راځي نه به د خوري ضرورت راځي بلکې یو انسان به هغه یو اډرقې وکي او هغه به داسې خوشبو کوي محترم لکه د مشکو او هغه ټول خوراک به عذب شي خدا نعمتونه به علم او تاسو ته ملاويږي چې موږ او تاسو په دنیا کې د الله جل شانه د احکامات لاندې ژوند تیر کړو د الله جل شانه د حدود او خیال وساتو رسول الله مبارک د سنت او خیال وساتو